څوک چې په روژه کې دروغ ویل او په هغې باندې عمل کول نه پرېږدي، پوهېږئ څه ورسره کیږي؟ له ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې دروغ او ناوړ عمل پرې نږدي، الله تعالی د هغه خوراک او څښاک پرېښودو ته اړتیا نه لري. یعنې هغه انسانان چې په تېرو 11 میاشتو کې دروغ ویل، غیبت یې کاوه، خلکو ته بدنیتي په زړه کې وه، سپکې سپورې ویلې، کنځا یې کولې، که دوی په روژه کې دغه عملونه پرې نږدي، الله تعالی یوازې د دوی دغه خولې تړلو ته چې خوراک او څښاک پرې نه کوي اړتیا نه لري. په دې معنی چې موږ او تاسې باید په روژه کې له غیبت، له دروغو، له کنځاو، له کینې، له بېځایه خبرو، دغه هر څه نه روژه شو. نه یوازې دا چې خوراک څښاک بند کړو، باید دغه بد عملونه هم ورسره ودروو. روژه کې باید موږ او تاسې ځان بدل کړو. روژه د بدلون میاشت ده او دغه بدلون باید حتما د دې ترڅنګ وکړو چې روژه نیسو. که داسې ونه کړو، زموږ روژه الله تعالی ته د منلو وړ نه ده. بلکې کله چې موږ دغه کارونو نه رښتینی روژه شو او ترڅنګ یې له خوراک او څښاک نه هم روژه شو، بیا الله تعالی ته زموږ روژه د منلو وړ ده. روژه د عبادت میاشت ده. ژبه باید په عبادت باندې روږدي، ژبه باید په عبادت باندې بوخته وي، نه په کنځا، نه په غیبت، نه په سپکو سپورو باندې او نه په دغه نورو بېهوده او چټیاتو خبرو باندې، بلکې موږ باید رښتینی توګه باندې له دغه هر څه نه او له خوراک او څښاک نه روژه شو. بیا زموږ روژه سمه روژه ده.